لږ سوچ وکړئ چې په ټوله دنیا کې یو سړی د یو کینګرو سره یوازې پاتې شي، د هغه به څه حل وي؟ څه داسې قصه د دې فلم هم ده. د هغې په سټارټ کې موږ لیدی شو چې یو نومي سړی په یو راکټ کې یوازې ناست وي او په دې راکټ کې دا سپوږمۍ ته روان وي. په دې دوران یو سیاره د ځمکې طرف ته رخ وکړي. دا سیاره د هغې سیارې نه هم غټه وي کوم چې په دنیا کې ډایناسورز ختم کړي وو. د دې سیارو نه د بچ کېدو دپاره انسانانو یو پلین جوړ کړی او دا نومي سړی چې کوم سپیس سټیشن ته روان و هغه د دې مقصد دپاره جوړ شوی چې په هغې کې ډیر خطرناک بارودي مواد پراته وو. د دې هتیارو مقصد د هغې سیارو تباه کول وو کوم چې د ځمکې طرف ته ځي او بیا د هغې سیارې ټوکړې د سپوږمۍ په مدد سره د ځمکې نه لرې بوتللو. په دې میشن کې د 8 کالو مسلسل مهنت نه پس دوی کامیاب شو او بیا یې د واپس راتلو تیاریانې شروع کړې. خو د واپس راتلو نه مخکې خپل کیپټن جنګ ته د مینې اظهار کول غوښتل او د هغې نه پس یو لیټر لیکل شروع کړه. په دې ټیم نومې یو سړی چې د سیارو ماهر و خپل کیپټن جنګ ته په یارې سره خبر ورکړو. اصل کې په غلنی ټیم کې د دوی په ماشینانو کې څه مسله راغله. اصل کې په روانه نیمه ګنټه کې یو سیاره په سپوږمۍ باندې را پریوتو واله وه. د دې خبر سره کیپټن جنګ دا خبر ورکړ ټولو ته چې سپیس سټیشن خالی کړئ. د دې نه پس د کیپټن جنګ په حکم باندې ټولو خلکو خپل راکټ طرف ته منډه کړې. په دې ټیم نومي سړی اوس هم د مینې لیټر په لیکلو کې مصروف و او د هیډفون د لګېدو وجې الرټ نه هم نو خبر شوی چې د بهر وکته نو هلته الوتکې راکټ ولیدو چې هیډفونز یې لر کړه نو الرټ ساوند یې واورېدو او ډیر په تیزۍ سره د بیس سټیشن طرف ته روان شو. د دې نه پس د خپل ګاډي نور هم تېز شو چې د وکته دلته مخې ته یو ملبه راغله چې دا په ملبې وروختو د ګاډي سیده یو کندې ته پریوتو چې دا د کندې نه راووتو هغې پورې هغه اخرنی راکټ هم پاسېدلی او د سره اوس بل څه لاره نه وه چې دا د سپوږمۍ نه تللی و. د دې نه پس خپله دا زندگی قبوله کړه او دا اراده یې وکړه چې خپل څه ارمانونه به سپیس سټیشن کې پوره کړي. په هغې کې یو ارمان دا و چې دا لږ ټیم د کیپټن جنګ په کمره کې تیر کړي خو دته د کیپټن جنګ د کمرې پاسورډ پته نه وه او د هغه دویم خواهش په سپوږمۍ باندې سکیټینګ کول و. اول خو هغه ډیر روان را پریوتو خو په آخره کې هغه کامیاب شو او سکیټینګ یې زده کړو. خو بل طرف ته اوسه پورې هغه ته د کیپټن جنګ د کمرې پاسورډ میلو نه شو او د ډیر د غوسې نه د کمرې دروازه ماته کړه. په دې دوران هغه نه په غلطۍ سره کیچپ د کیپټن جنګ په تصویر باندې پریوتو او د دې موقع نه هغه فایده واغشته او د هغې تصویر یې ښکل کړو. په دې دوران د سپیس نوي ټیم هغه د نوي سیسټم په مدد سره لیدو او ټولو د شرمه بل طرف ته مخ کړو او بل طرف ته چې کیپټن جنګ دا ولیدو نو هغه ډیره حیرانه شوه. خو د نیټورک د خرابېدې د وجې دوی صرف لیدې شو او د هغه خبرې نشوې اورېدې. کیپټن جنګ چې ولیدو چې څه خطره کې نه دی د ریسکیو اپریشن یې کینسل کړو. په دې ټیم چیرمن ینګ دوی ته وویل چې حکومت دا فیصله کړې چې د د نوې زندگی په پر روان 10 ورځو کې ټولي دنیا ته خایو. اصل کې د سیارې د ځمکې سره د جنګېدو نه پس 10% ځمکه په اوبو کې ډوبه شوې وه او هغې د خلکو زندگی ډیره متاثره کړې وه. نو حکومت خلکو د هول غوښته چې نومې سړی هلته هم یوازې دی او بیا هم خپله زندگی په خوشحالۍ تیروي. خو د سیارو ماهر ته د دې قابل نه ښکارېدو. په دې ټیم کیپټن جنګ دوی ته وویل چې د زندگی به ډبنګ نه پس خلکو ته ښودلی کیږي په دې مقصد چې د زندگی په خپلې مرضۍ سره خلکو ته ورسوي او د خپلې مرضۍ خبرې پکې وکړي. د دې نه پس کیپټن جنګ ریډیو کولاو کو او خلکو ته د په زندگی باندې براډکاسټ نه خبر ورکړو او خلکو ته یې وویل چې د یو بل کس بچ کېدو دپاره خپل سیټ پرېښی. یو طرف ته د 200 ورځو پس د خپلې څه دوایۍ دپاره ویرهاوس ته لاړو او بل طرف ته په ځمکه حکومت د د اواز د ډبینګ دپاره یو پلوټس نومې سړی هیډ کوارټر ته راوغوښتو خو په هیډ کوارټر کې پلوټس لا هیڅ سکرپټ ورنکړو. بل طرف ته چې ویرهاوس ته لاړو نو هغه یو نوی او عجیبه شیز ولیدو. په حال کې هغه ته جینۍ ښکاره شوه. هغه ورسره خبرې شروع کړې خو چې کله هغه ورغی نو هغه ولیده چې دا یو نوی او ډیر غټ کینګرو. بل طرف ته په هیډ کوارټر کې د لایو سټریمینګ لپاره چې کیمره کولاو کړه نو هغه ډایرکټ په کینګرو باندې ورغله چېرته چې کینګرو څه خوړل او خوله یې ړقوله او پلوټس د هر څه نه بې خبر د کینګرو له خولې خوځولو سره ډبینګ شروع کړو. کیپټن جنګ د ودرېدو ډیر کوشش وکړو خو د دې وخته پورې دا ډیر زیات لیټ شوی و. د اوس ډیرو خلکو د کینګرو لیدلې او دا خبرې اورېدلې وې. د دې غلطۍ د وجې ژینګ او چیرمن ینګ مخې ته پیښ شو.
هلته هغوی چیرمن ینګ ته وویل چې په تاده کې دوی نه یو کینګرو هم هلته پاتې شوی او دای ورته وویل چې پلوټوس نومې سړی یو وایس آرټسټ نه بلکې په سوشل میډیا باندې مختلف اواز وباسلو والا یو انفلوئنسر دی. د خپلې غلطۍ منل نه پس کیپټن جینګ دا فیصله وکړه چې اوس په خلکو ته د اووی باندې ډبینګ په ځای د یو قصې په شکل کې دا براډکاسټ رسول کیږي. بل طرف ته په سپیس شپ کې اووی د کینګرو خپل خواته رابلل لپاره د یو فیمیل کینګرو شکل اختیار کو، خو چې کله کینګرو دته وکتل او د اصلیت ورته پته ولګېده نو په د باندې وهل شروع کړ. د دې په لیدو باندې لاندې هډ واټر کې ناستي پلوټر په تیز په خندا شو. د دې نه پس کیپټن جینګ د ټولې غلطۍ ذمہواري خپله واخیسته چې په دغه ټیم کې دې ته یو بل خبر ملو شي چې په سپیس شپ کې د اووی او د کینګرو په منځ کې د جګړې یو مقابله کېدو واله ده. د دې نه پس ټول خلک ډېر په توجه سره دې جګړې ته کېناستل چې هلته کینګرو خپل زور وخو او اووی یې په خېټه کې ووهو چې هغې سره اووی بېهوشه شو. چې کله اووی په هوش کې راغی او د کمیونیکیشن سیسټم باندې لاینز ولیکل نو هغه د خوشحالۍ نه په ژړا شو. اووی د چا اواز ونه اورېدو خو دا بیا هم ډېر خوشحاله شو ځکه چې دته پته ولګېده چې په ځمکه باندې ټول خلک جمدي دي. د دې نه پس اووی او کینګرو خپل منځ کې روغه وکړه او واپس مکې ته د تلو دپاره یې فیصله وکړه. په دې باندې اووی او کینګرو دواړه په یو ګاډي کې کېناستل او د یو زوړ راکټ طرف ته روان شو او د هغې د ټیکولو اراده یې وکړه. دلته د یو راکټ موجود و چې دې سمېدو نه پس دوی دا د ځمکې تلو دپاره استعمالولی شو. د دې نه پس اووی خپل ټول طاقت د لوناډوګ په کاتو باندې ولګو او هغې دوی د ځمکې ته رسېدو باندې مدد کولی. د دې نه پس اووی خپل ټوله توجه د سپیس کرافټ په سمېدو باندې ورکړه. د اووی په دې کار په لیدو باندې لاندې هډ واټر کې ټول خلک ډېر حیران شو. کله چې د سیارو ماهر جو د اووی فایل وکتو نو هغه ډېر حیران شو او هغه ته پته ولګېده چې اووی د فلاینګ ډاینامیکس انجینیر دی او فلحال یې په مینټیننس ډپارټمنټ کې کار کوو. په 13 ورځ باندې اووی ته پته ولګېده چې د ماشین د خرابېدو په وجې او د انجن د خرابېدو په وجې د لاندې راتلو یو ویټ لیمټ دی او د هغې د وجې هغه کینګرو شاته پرېښودو خو کینګرو دا ونیو او واپس یې ځان سره سپیس شپ ته راوست. چېرته چې اووی ته په سپیس شپ کې دا پته ولګېده چې دلته یو هتیار دی او هغه دا د انجن په ځای باندې استعمالولی شي خو د دې په استعمالولو کې ډېره زیاته خطره ده خو کینګرو بیا هم د ده مدد کولو ته تیار و. د دې په لیدو باندې د سیارو ماهر جو خپل ټیم ته وویل چې دا کار ډېر ګران دی خو ناممکنه نه دی. خو جو وویل چې دا کار هله ممکن دی چې اووی د ماښام د نور د پرېوتو نه مخکې د ماشین یا انجن بیس ته راورسي او دا کار ډېر ګران او د سپوږمۍ یو ورځ د ځمکې د 14 ورځو له برابرېدو د وجې که دا مسلسل هم لګیا وي نو دا بیا هم د نور پرېوتو نه مخکې بیس ته نشي را رسولی او ټولو خلکو وی چې دا ناممکنه ده. خو چې کله د نور پرېوتو ټیم شو نو اووی په ګاډي کې د انجن سره په الټه طرف سفر شروع کړو. اصل کې اووی د نور د شواګانو نه سایډ ته کېدل نه غوښتل ځکه چې په سپوږمۍ کې نر پریوځي نو هلته ډېره زیاته یخني شي چې د هغې سره اووی او کینګرو دواړه مړه کېدی شو. د دې په لیدو باندې کیپټن جینګ ته پته ولګي که اووی دغه شان په الټه طرف د نور پسې روان وي نو د سره به پوره 140 ورځې مسلسل روان وي او سفر کوي او په آخره کې دوی دغه انجن ته ورسي. او هلته په رسېدو باندې کینګرو په انجن کې یو بټن بار وهل شروع کړه. دا څه بل څه بټن نه وه بلکې د انجن د چک کولو بټن وه. خو اووی د ده د خطرناک حرکتونو د وجې دا په یو کمره کې بند کړو چې دا کمره دغلته د دې انجن سره خواته موجود وه. د دې نه پس اووی انجن په ګاډي کې کېناستو او دغه کمره کم کې چې د کینګرو بند کړو په هغې کې پایې هم وې نو هغه یې هم د ګاډي پسې وتړو او روان شو. خو په لاره چې کینګرو کومه کمره کې بند و دا د دې ګاډي نه جدا شوه او کله چې اووی ته پته ولګېده نو هغې پورې دا ډېر مخکې راغلی و. دا په لاره ودرېدو او سوچ یې وکړو که زه کینګرو پسې واپس ځم نو هغې پورې به نور زمانه ډوب شي او موږ به د یخنۍ نه مړه شلو. دا مخکې روان شو په هغې باندې لاندې په هډ واټر کې خلک ډېر حیران شو خو د دې نه پس اووی ډېر په تیزۍ سره ګاډي واپس کړو او د کینګرو طرف ته روان شو او په تیزۍ سره د څه ټیم سفر نه پس اووی کینګرو ته ورسېدو. خو لاندې په هډ کوارټر کې د کالکولیشن مطابق اووی او کینګرو په ټیم باندې سپیس شپ بیس ته نشي رسېدی. د دې وجې کیپټن جینګ خپل ټیم له حکم ورکړو چې تاسو زر نه زر لوناډوګ بیټري وګورئ او هغه پیدا کړئ چې د هغې په مدد سره اووی خپل بیس کیمپ ته ورسي. د 100 ورځو د مسلسل سفر نه پس کینګرو او اووی ډېر زیات ستړي شوي او دواړو لا ډېر خوب ورغلی و او د نور د پرېوتو د وجې دوی سره اوس صرف 15 ګنټې ټیم و ځکه چې دا ګاډي د سولر انرژۍ په مدد سره چلیدو او که دوی په ټیم باندې بیس ته ونه رسېدل نو بار به دوی د یخ ته وجې مړه شي. هم په دغه ټیم لوناډوګ اکټیویټ شو خو د بیټري سیوینګ موډ په وجې د اووی او کینګرو نشو معلومولی او بل طرف ته اووی او کینګرو ته په بیټرۍ کې چارج د ختمېدو د وجې د بیس نه 55 کیلومتر لرې ګاډي ودرېدو هلته چې هغوی د یخنۍ نه ډېر زیات بدحاله وو. د دې په لیدو باندې جو د لوناډوګ کنټرول په خپل لاس کې د اغوستو اراده وکړه او دې ته اووی او کینګرو ته د رسېدو فیصله وکړه خو په لاره باندې د بیټرۍ د ختمېدو د وجې دا یو غټې کډې ته پرېوتو
د دې نه پس اووی د کینګرو په لګې پسې یو پړی وتړو او هغه په لاس یې ونیو. د دې سره د ده د سکیټینګ سکیل ډیر په کار راغی او دوی خپل بیس طرف ته ډیر په تیزۍ سره روان شو. بیس ته د تلو په دوران دوی ته په لاره کې یو ډیره غټه کنده راغله چې د هغې نه بل طرف ته اوړېدل ډیر ګران و. د بل طرف ته اوړېدو دپاره اووی د دې دپاره نایټروجن ګیس استعمال چې د هغې په لیدو باندې په لاندې هډ واټر کې خلک ډیر زیات خوشحاله شو. د دې په لیدو سره په ټولو کې یو نوی امید پیدا شو او د دې سره سره په ځمکه کې د اووی د بهادرۍ په وجې هغه ته ډیر ایوارډونه هم ملاوېدل شروع شوي وو. د دې ایوارډ د اخیستو دپاره به د سپیس شپ چیرمین په خپله تلو او دا ایوارډونه به یې راوړل. او په دې دوران کیپټن زنګ چیرمین ته وویل چې کمیونیکیشن سیستم به زیات نه زیات په 3 میاشتو کې ټیک شي او موږ به اووی سره بیا رابطه کولی شو. بل طرف ته اووی او کینګرو په سپیس شپ کې مستیانې کولې او بیا کینګرو په غلطۍ سره ستارونه چیړل شروع کړل چې په هغې سره کمیونیکیشن سکرین باندې بیا څه سیګنل راغله. د دې په لیدو باندې اووی ډیر زیات خوشحاله. خو د دې په لیدو باندې د اووی په ذهن کې دا سوچ هم راشي چې په ځمکه باندې هیڅوک ژوندي نه دي او مخکې چې هم ماته کوم سیګنل میلو شوي هغه د کینګرو د تارونو د چیړلو د وجې کې دي. د دې په لیدو باندې اووی ډیر زیات خفه شو او بل طرف ته کیپټن زنګ د کمیونیکیشن سیستم د ټیک کولو دپاره کار ډیر زیات تیز کړو. د دې نه پس اووی کینګرو له یو کلونه تیار کړه او هغه یې هلته په لوبه کړو او په خپله د سپیس شپ نه بهر د خپلې زندګۍ ختمېدو دپاره روان شو. د دې په لیدو باندې کیپټن زنګ ډیره زیاته خفه شوه او ټولو خلکو ته د اووی اصلي حقیقت ووی او دای ورته هم ووی چې هغه دا ټیم څه محسوسوي او د خلکو نه د مدد اپیل وکړو چې د خپل موبایل لایټ سپوږمۍ طرف ته ونیوي. هلته اووی خپل هیلمټ کولاوېدو واله و چې هغه نظر د ځمکې نه په راتلونکي رڼا باندې پرېوتو. د دې په لیدو باندې هغه ډیر زیات خوشحاله شو او ډیر په تیزه په جړا او دې نه پس اووی ډایرکټ بیس کیمپ ته واپس لاړو او هلته چې څنګه د کمیونیکیشن بټن وواله نو د دې پیر له خپل ټول ملګري لیدلی شو او هغوی اورېدلی هم شو. لاندې د هډ کوارټر ټیم اووی ته د ده په زندګۍ باندې د براډکاسټ باره کې هم ووی. په هغې باندې دا ډیر خوشحاله شو خو هیڅ خبرې نه کولې. د دې نه پس د هډ کوارټر ټیم اووی ته مخامخ ژنګ کېنوله چې د هغې په هیلو ویلو باندې دا ډیر زیات خوشحاله شو او په خندا شو. د دې نه څو ورځې پس د هډ کوارټر پوره ټیم اووی ته د سپیس کرافټ د ټیک کولو مدد وکړو. اووی به صرف د کیپټن زنګ په لیدو باندې خوشحالېدو او د څو ورځې محنت نه پس چې سپیس کرافټ ټیک شو نو په اخره کې اووی ته یوازې د کیپټن زنګ سره د خبرو موقع میلو شوه. په دې دوران اووی کیپټن زنګ ته وویل چې هغه د کیپټن زنګ د وجې په مینټیننس ډپارټمنټ کې کار کوي او کله چې په سټارټ کې د کیپټن زنګ ولیدو نو د دې سره یې مینه وشوه او هغه د هغې ورځې نه دا اراده وکړه چې هغه به په مینټیننس کې د وړوکي نه وړوکي کار ته تیار وي خو هغه به د کیپټن زنګ سره یوځای ژوند کوي. په دې باندې ورته کیپټن زنګ وویل چې هغه ورځ هغه اووی په منډه باندې د سټارټ شپ طرف ته په راتلو لیدلی و خو افسوس چې هغه ټیم د مجبورۍ د وجې هغه د اووی انتظار نشو کولی. د اووی او د کیپټن زنګ د خبرو د وجې د چا خیال هم هغې سیارې ته لا نه لو کوم چې د ځمکې طرف ته را روان و. په سبا باندې کینګرو او اووی کور ته په راتلو دپاره مکمل تیار و او د لاندې د هډ کوارټر د ټیم په مدد سره دوی سپیس راکټ په ښه طریقه سره روان هم کړ. د دې په لیدو باندې لاندې ټیم ډیر زیات خوشحاله و ځکه چې اووی او کینګرو په سپوږمۍ باندې د 930 ورځې تېرېدو نه پس ځمکې ته واپس را روان و. په دې ټیم د سیارو ماهر جو یو میټینګ راوغوښتو او ټول یې د هغې سیارې نه خبر کړل کوم چې په ډېرې تیزۍ سره د ځمکې طرف ته را روانه وه. په میټینګ کې د سپیس شپ چیرمین وویل چې صرف یو کس موږ د دې سیارې نه بچ کولی شي او هغه بل څوک نه دی بلکې هغه اومیو دی ځکه چې د هغه د روکټ انجن په خپل ځان کې یو هتیار دی او د دې په اورېدو سره کیپټن زنګ لاړو او لایو براډکاسټ یې بند کړو. په هغې باندې ټول خلک ډېر حیران شول. د دې نه پس اووی ته چې کیپټن زنګ اووی ته څه ویلي وو هغه د مخکې نه خبر و ځکه چې هغه په هیډفون باندې د میټینګ ټولې خبرې اورېدلې. په دې باندې کیپټن زنګ ډېره خفه شي خو اووی ورته ووایي چې زه تا خفه او یوازې ژوند تېرول نه غواړم. په دې باندې ورته کیپټن زنګ خوږي او په دې سره اووی د ټولو خلکو نه اجازت والي. د دې نه پس کیپټن زنګ ټولو خلکو ته حکم وکړي چې تاسو ټول لاندې بیسمنټ ته لاړ شئ او د دې نه پس اووی کینګرو د خپلې کورسۍ سره وتړي چې دا صحیح سلامت ځمکې ته ورسي. دوی دواړه د یو بل نه بل شي. حالانکه کینګرو د ده سره تلل غواړي. بیا لیدو نه پس د اووی سامنا د ډیرو کاڼو سره وشي کوم چې دغه سیارې ملبه وي کوم چې ځمکې ته را رواني. د دې باندې یو سپیس راکټ باندې ولګي هغې باندې دا ګول ګول په تاویدو شي. د دې د ودرېدو دپاره اووی دا یو کمپارټمنټ د دې نه بیل کړي. د دې نه پس کیپټن زنګ درته ووایي چې دغه ملبه اوس تا سره ډېر نږدې تېرېدو کې ده. اوس میزایل خو صحیح سلامت وي خو د هغې نه انجن بیل شوي وي. د دې نه پس اووی د میزایلو ډایرکشن د هغې سیارې طرف ته کړي کوم چې د ځمکې طرف ته را روان وي او د دې ډایرکشن د سیارې طرف ته کولو نه پس اووی کیپټن زنګ ته ووایي چې میزایل اکټیویټ کړه او د ټول نه اجازت واخلي.
کیپټن جنګ د میزایل د اکټیویټ کېدو ناکامه کوشش وکړي. په دې باندې ورته ووایي چې اوس ستا مقصد صرف د دنیا بچ کول دي، نه کې زما بچ کول. په دې باندې کیپټن جنګ د اوی نه اجازت واخلي او د میزایل د اکټیویټ کېدو بټن ووهي او په تیزه په جړا شي او د دې په ذهن کې د اوی یادونه وي. د میزایل د اکټیویټ کېدو نه 2-3 سکنډه بعد یو ډیره تیزه دماکه وشي او دغه دماکې سره سیارې په وړو ټوکړو کې د رڼا او د شګې په شکل کې تقسیم شي او د سیارې د ملبه د ځمکې مختلف ځایونو کې ځای په ځای پریوځي او خلک ترې بچ شي. د سیارې دا ملبه لاندې ټول خلک لیدی شي او د خلکو سره یې کینګرو هم لیدی شي. لاندې په تماشانو کې ناست یو لک خپل خور ته وایي چې نن به موږ کور ته مونمین یعنی د اوی د وجې ځو او په دې طریقه اوی ته د مونمین خطاب ملو شي. د دې حادثې په 10 کاله بعد دنیا واپس ټیک شوي او د سپیس شپ نوي چیرمن لیسي خلکو ته ووایي چې موږ یو پیره بیا سپوږمۍ ته خیجو او د دې میشن لپاره کیپټن جنګ یو پیره بیا تیار شي. کله چې دوی سپوږمۍ ته ورسي نو دته د اوی سره تیر شوي وختونه را یادېږي او په هغې باندې دا خفه شي او په جړا شي او هغه ملبه کوم چې د سیارې تباه کېدو سره د ځمکې ګرد او د هغه تباه شوي سیارې ملبه اوس د ځمکې نه د یو ګولایي په شکل کې ګیر چاپیره پرته ده، هغه چې دوی ته د اوی یاد ورکوي. په اخره کې ملګرو تاسو نه یو تپوس کول غواړم، که تاسو ته موقع ملو شي تاسو به ځمکې نه بهر ځای وکړو.